اوس وخت کې واقعا د هنرمندانو لپاره د هغه تابلوګانې کومې چې لري دغه لپاره بازار بیخي کمرنګی ده. باید بازار ورته پیدا سي، دوی دغه کومې تابلوګانې چې دي دا باید مرکز ته انتقال کړي، ځکه دا اوس وخت کې موږ یو هنرمند لرو چې په ټول افغانستان کې 3 مقام یې وګټلو. باید دا تشویق سي، دا وهڅول سي او د دغه لاسنیوی وسي. موږ په هر بخش کې لرو، خطاطي او رسامي نقاشي بخش کې موږ ډېر تکړه تکړه استادان لرو، خطاطان لرو، رسامان لرو. باید د دغه لاسنیوی وشي او وهڅول شي. دا 4 کاله کېږي چې په دې هنر برخه کې کار کوم. اوس دا 1.5 کال کېږي چې د اقتصادي مشکلاتو له وجې په دې برخې ته راسرسی نه شم کولی، ځکه خپل هم کورنۍ مشکلات د یوه لپاره زه کار کوم. که چېرته په دې برخه کې موږ ته زمینه برابره سي، انشاءالله په دې برخه کې به نور هم کار کوو. خو د دولت څخه مو غوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې د هنر برخې ته هم ډېر پاملرنه باید وکړي. چې اوس زموږ نه چې دا پاتې شو، موږ بل مسلک ته ځو او د نور ځوانان چې د دا مسلک ته مخ نه وړي او نه ځي دې کار ته. قره هم داسې ده پکې کېږي چې دې ته توجه وشي او تشویق شي هنرمندان. ورځ په ورځ کې د پرمختګ کوي، د نوې ځوانان مثلا د مکاتب کې چې یو کورسونه جوړ شي یا دوی خپل هنرمندان زموږ تابلوګان دوی واخلي، یعنې په زیات قیمت هم نه کم قیمت کې واخلي، یعنې موږ خپل تشویق کیږو دې کې بیا نور هم جوړوو، نور شی هم نور تابلوګان هم جوړوو چې او نور ځوانان چې د دې باندې تشویق کیږي چې مثلا دغه استاد تابلو خرڅ و زه یې جوړوم، زه یې هم داسې خرڅوم. دې کې قره هم داسې نوي ځوانان هم تشویق کیږي.